وي چې ټوله به ښه یاست. نن راځو خپل نوي درس ته. زموږ نوی درس دی د جرګې درس پاتې برخه ده چې جرګې درس موږ په بل ویډیو کې ویلي چې هغه مو هلته نیمایي ویلي، نو نیمایي برخه یې پاتې ده، نو هغه هم نن انشاءالله وایو. تاسو هم خپل کتابونه راواخلئ، خپل درس مو راواړوئ. موږ په تېره ویډیو کې ګران شاګردانو کوم درس ویلی؟ د جرګې درس. اوس تاسو شاید په دې پوه سوي یاست. او ګران شاګردانو چې جرګه څه ته وایي؟ جرګه یې څه ته ویله؟ د یو ځای خلک چې کله مشران یې کله د یو ستونزه یا مشکل پیښ سي، نو د هغه د حلولو دپاره د ټوله مشران سره راټولیږي او کښېني او د هغه ستونزې حل پیدا کوي، چې دا ته څه وایي؟ جرګه ویل کېږي. اوس راځو خپل یو وارې تېر درس تکراروو، د هغه څخه وروسته راځو خپل نوي درس ته. بسم الله الرحمن الرحیم. جرګه. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. جرګه زموږ یو پخوانی دود دی. جرګه د هېواد له مشرانو څخه جوړیږي. دا زموږ کوم درس و ګران شاګردان؟ تېر درس. اوس راځو هم خپل په نوي درس باندې شروع کوو. خپل په تېر درس به مو شاید سر خلاصوي انشاءالله، او که مشکل به نه پکښې لري او سوفلا به مو ویلي، زده کړي به مو یې. اوس هم راځو خپل نوي درس ته. بسم الله الرحمن الرحیم. په جرګو کې د خلکو ستونزې هواریږي. په جرګو کې د خلکو ستونزې هواریږي. په جرګو کې د خلکو ستونزې هواریږي. د جرګې پریکړو ته هر څوک درناوی کوي. د جرګې پریکړو ته هر څوک درناوی کوي. په جرګو کې د خلکو ستونزې هواریږي. د جرګې پریکړو ته هر څوک درناوی کوي. نو ګران شاګردان دلته دا لغات وینئ، ستونزې. تاسو شاید پوهېږئ ستونزې څه ته وایي؟ مشکلات په معنا دي. هواریږي معنا یعنې دلته چې په جرګو کې چې دی څه کې د خلکو مشکلات ستونزې هواریږي معنا حلیږي. او پرېکړې تاسو پوهېږئ ګران شاګردان پرېکړې څه ته وایي؟ فیصلې ته وایي. نو اوس راځو د جرګې پرېکړو ته هر څوک درناوی کوي. یعنې کله چې یو جرګه جوړه سي، نو دلته چې په دې جرګه کې چې هره پرېکړه او فیصله وسي، نو هغه د خلکو د خوا څخه قبلیږي. یعنې خلک هغه پرېکړې ته څه کوي؟ درناوی کوي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. یو وارې بیا وایم ګران شاګردان، تاسو زما پسې تکرار کړئ. سمه ده؟ په جرګو کې د خلکو ستونزې هواریږي. د جرګې پریکړو ته هر څوک درناوی کوي. د جرګې پریکړو ته هر څوک درناوی کوي. اوس راځو خپل د کورنۍ دندې برخې ته. په کورنۍ دنده کې ګران شاګردان تاسو لرئ په لاندې تمرین باندې په خپلو کتابچو کې کار وکړئ. دا تمرین چې دی تاسو به ورسره بلد یاست. او شاګردانو یعنې چې سوفلا مو کړی دی، په خپل کتابچو کې مو حل کړی دی، لیکلی مو دی. اوس یې بیا هم تاسو خپل په کتابچو کې ولیکئ. مثلا دا لویه، دا هم پرېکړه. دا چې دی څه شی دی؟ یو دوې کلمې دي. کله چې دا تاسو دوې کلمې دا سره یو ځای کړي، نو دا څه شي کوي؟ خپل ځان ته یو معنا ورکوي. مثلا لویه، دا چې ته پرېکړه، لویه پرېکړه معنا غټه پرېکړه یا لویه فیصله ته ویل کېږي. نو د هغه رقم پسې لویه غونډه وه.
نو داسې ټول تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ ګرانو شاګردانو. بیا دا دوې کلمې سره یو ځای کوئ چې دا بیا څه شي کېږي ځان ته جلا معنا ورکوي. داسې ستاسو کورنۍ دنده ده. نو خدای دې وکړي چې په درس باندې مو سر خلاص شوی یې. خپل درس څو پله تکرار کړئ ویې وایاست تر څو ښه مو زده سي. کورنۍ دندې هم مه هېروئ. د خدای په امان، ښه وخت ولرئ.